السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم نیک محمد او تاسو زموږ یوټیوب چینل ګورئ نیک محمد. د ملګرو په غوښتنه باندې ډېرو ملګرو دا میسج کړی و چې یاره تاسو په فیسبوک باندې یو ویډیو اپلوډ کړې ده، د هغې د ایډیټنګ چل موږ ته وښایې. نو پرسنل دا یو ایپس دی، اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن چې کوم تاسو ته ښکاري د بینیم په نوم باندې، دا ټیک مارک به ورته هم زه وکړم. خو دا اپلیکیشن به داسې آن کوي چې کله تاسو دا آن کړو نو دا خو ما مخکې نه انسټال کړی دی ځان سره، خو راسره دی. نو دې کې ما خپل نوم لیکلی دی. نوم په څه طریقه باندې لیکلی کېږي چې نوم لپاره خاص طور راشئ دې ځای ته، بس خپل نوم دې ولیکه، بیا به چې کوم دی دا ځان سره دلته کې سیو کې او بیک ګراوند به هم ځان سره راوالي. اول به چې کوم دی بیک ګراوند داسې راوالي که نه، که کوم قسم بیک ګراوند ستا خوښېږي. ما ګرین کلر راغستی دی، دغه شان ته هم ګرین کلر راواله. دغه ما سلیکټ که نوم یې چې کوم دی ولیکه، د نوم چې کوم دی رنګ چې کوم دی هغه دلته کې هم بدلېدی شي، تا کوم نوم رنګ خوښېږي. او دغه شان د نوم دا ډیزاین دیز نه هم بدلېدی شي. دا چې وکړو نو بیا به دیز کې دا انسو دا سیسټم ښکاري که نه، دا دې خوا او دا دې خوا ده. نو دې کې که خیر ته ګوتې نه وهې مه وهه، صرف دلته کې دا مینس کې چې کوم دا سیز تاسو ته ښکاري که نه، دغه سیز چې کوم ښکاري دغه سیز 5.2 نو دا ما راکم کړی دی دې لپاره چې دا ویډیو اوږده نه شي. نو دا ما دې ځای ته راکم کړی دی. نور داسې یوه کېږي دا ویډیو چې ته څومره منټونو څومره مطلب ګنټې ته رسوي نو دا رسولی کېږي. ښه، نو دا چې اوس پلی کړو مونږ نو څنګه به پلی کېږي؟ د دې لپاره به چې کوم دی دلته کې مونږ هینډ خوښ کړو چې کوم لاس باندې دا لیکل کېږي چې یاره دا مونږ خوښ کړو، یا مونږ دا قلم خوښ کړو، یا دا پنسل خوښ کړو که نه. نو هغه به د دې ځای نه تاسو سلیکټ کوئ. ما دغه پلان سلیکټ کړی دی، تاسو به هم دغه پلان سلیکټ کوئ. نور به دې کې سټیکر هم شته دی. او بله خبره دا چې دې ځای کې تاسو نه دا لوګو چې بینیم لوګو چې تاسو ته ښکاري دې لر سیټ ته دې ګوټ ته، نو که دا تاسو دا نوم دې ځای له راوړئ او بیا چې کوم دی په هغه کله چې کاین ماسټر کې ته دا بیک ګراوند چینج کوئ، مطلب دا ګرین کلر ته لرې کوئ، نو دا ویډیو به دې ځای کې وي. نو مطلب په دې ځای پورې تر نمایي پورې چې کوم دی دا ویډیو کټ کولی شي او هغه نوم پکې چې کوم دی دلته راوستی شي بغیر د دې بینیم لوګو نه. ولې چې دا بینیم لوګو ستا نه دلته کې روپۍ غواړي. دا تاسو ته ښودلی شوي دي چې یاره به دې دا انکم چې کوم دی دا به تاسو نه کټ کېږي، دا د دې نه لوګو به لرې کېږي. نو موږ ته د دې لوګو لرې کولو هېڅ ضرورت نشته. ولې چې موږ داسې سیټ ته ویډیو کوو، هغه سیټ چې کوم دی زموږ په کار راځي، نو هغه دپاره زه تاسو ته دا ویډیو پلی کوم چې دا دې قسم له بیا ښکاري. الله سال وہ مگران کے قربان لے لو گئے شہید میاں مگران کے قربان. نو دا خو ما سمپل تاسو د اسانۍ دپاره چې کوم دی داسې په جلتۍ باندې هغه ټیم مې وله چې کوم دی کم کلی دی که نه، دغه وجې نه ده. دې کې داسې طریقه ده چې بس ته څومره کې څومره په جلتۍ باندې، څومره په سلو باندې، څومره په طریقه باندې کې که نه، په هغه طریقه باندې کېږي. نو سمپل دغه طریقه د سیو کېدو طریقه یې دا ده چې یاره دغه شان په دې کې بوله یو د خپلې خوښې نوم ورکړې چې ستا هر قسم نوم ورکړې، بس دا به بیا دغسې وکړې. او که داسې نه شي کولی داسې ووایې، په دې خو پسې ووهې او داسې به بیا څه وکړې. ها په ویډیو باندې به پوه شوي وي، که څوک پوه شوي نه وي په کمنټ کې خپل د پوهې دپاره رایې دپاره خپل کمنټس پرېږدوئ. په روانه ویډیو به چې کوم دی زموږ د 3D لوګو لپاره یې 3D لوګو به څنګه جوړو د خپل چینل دپاره، هغې باندې به هم ښایسته په زړه پورې ویډیو راوړم. هغې باندې هم تاسو ښایسته ډیزایني لوګو جوړولی شئ. د هغې سافټویر هم راسره شته دی او د هغې باندې به ویډیو کوو. د روانې ویډیو پورې د لوی الله په امان.